دا د کندهار د پنځمینای اړوند د شورندام په سیمه کې په یو شخصي کور کې د لاسي کالیو د جوړولو مرکز دی. دغه مرکز د روزي همراز په نوم یوې کونډې میرمنې جوړ کړي او په کښې 15 داسې میرمنو ته د کار کولو زمینه برابره کړې چې د کورنۍ سرپرستانې دي. د مرکز مشر روزي همراز وايي مرکز په خپل شخصي لګښت جوړ کړي چې دا او نورې کارګرې میرمنې ورڅخه په میاشتني ډول کافي عواید ترلاسه کوي. میرمن امراز وايي که دولت او یا هم مرستندوی بنسټونو ورسره مرسته وکړي نو ګڼو نورو میرمنو ته به هم د کار کولو زمینه برابره کړي. په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی. مثال 8000 1 لک په دغه شانو زما څخه تللي دي. اوس فعلا زه دونه پیسې نه لرم، شان مې راوړي دي شاید تاسو به لیدلي برابر زه د سیمېټو وس نه لرم چې دا خونه او دا ځای پر سم کړم، دا سیم پر سم کړم. زه د دولت څخه دا خواهش کوم د مؤسسات څخه ما سره همکاري وکړي. مثال زه دا سیم فعاله کړم، دا شاګردان فعاله کړم. په مرکز کې افغاني کالي د ګلشنیر کار خیاطي او د مرۍ اوبدلو ترڅنګ میرمنو ته د یاد ایرپوز زده کړې هم ورکول کیږي. د مرکز کارکونکي میرمنې چې د خپلو کورنۍ سرپرستانې دي وایي لاسي تولیدات یې په کندهار کې ښه بازار لري. ډیزاین غواړي، هغه ډیزاین مو زده دي چې څوک موږ ته دغه راکړي چې باید زه ډیزاین کالي را جوړ کړم، هغه موږ ورته جوړولی شو. بازار کې هم خرڅوی شته، لیم خوندې دغه د ګرده د خبر چې دلته کالي خرڅېږي، جوړېږي، خرڅېږي، دلې هم راځي بازارو کې هم وروړو. ژولاکه پکې 2-3 سره یا 2.5 سره چې پیدا کړم، هغه مې خپل کور په ژوند تېر کړ، خپل خاوند واوښو، بیا یې ټوله زما په غاړه کې هغه یا خپل یو قریب یو دوست کومک شی راسره وکړي، هغه خپل خاوند واکړم یا خپل کور ته شی په واخلم، هېڅ شی له بلا کړی. په کندهار ولایت کې د میرمنو لخوا جوړ سوو کارځایونو لسګونو هغه میرمنو ته د کار کولو زمینه برابره کړې چې کونډې، بېوزله او یا هم د کورنۍ غړي په نشي توکو اخته دي.